زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. میرویس اشرف صاحب د افغانستان د کرکټ پخوانی آلراونډر د افغانستان کرکټ بورډ افیشل چیرمن سو. دې ځلته چې دا کوم پوسټ په فیسبوک پاڼه باندې کړی دی او ډیلیټ شوی وو، دوی یې د کرکټ بورډ والا چې دا فیسبوک لرې کړی دی ځکه چې په دې باندې د ریاست الوزرا یا د طلباو د حکومت مهر یا ټاپه وه. اول خو چې هر څوک دا د رسنۍ مسؤل کس دی دته باید معلومات چې د فیسبوک کمیونټي ګایډلاین یا اصول څه دي. 4 ساعتو لپاره چې بل پوسټ هم نشو کولی او 15 ورځو دپاره لایو هم نشي راتلی. دا پاڼه 2.5 میلیونه خلک لري او دونه غیر مسؤلانه یا ناپوهه برخورد نه دی پکار. کار اهل کار ته ورکول دې ته موږ یو خیر راځو. ډیر شکار وسو چې میرویس اشرف صاحب راغی او فضلی ختم شو. 2019 کې هم فضلی وو، ورلد کپ نه وروسته ختم شو او موږ تاسو ته ویلي وو که دا نړیوال جام ټیم وم ګټي بیا به هم فضلی ختمیږي ځکه دکې د ریاست هغه چې کوم کیپیبلیټیز هغه نو دا په چل ول او په دوکو داکو په راشه داشه په دې راشي او وخت لپاره. هغه وخت داسې وو چې طلباو ته به ضرورت چې هر څوک یې ورټاکه، خو وایي ټاکه هغه چل ول ډېر نه چلیږي. تاکې باید اهلیت یي، قابلیت یي. او لکه فرحان کسکر یوسفزي چې کار خراب که اخره کې تک تک کې بیا یې هغې ځره لندن نه وی چې زه چیرمین یم دم ځان نه ګلمرجان جوړ که نو په اسلامي نظام کې خو دا شي نه چلیږي. ښه دی چې هلته یقیني که دلته وایي راځوړندولې ځکه دلته دا شی نسته چې لاړې بس دا ستا شخصي ملکیت نه دی. دا د افغانستان کرکټ بورډ دی، دا د ټول ملت کرکټ بورډ دی. بل کس به راځي او دوی دغه حکومت په ټاکي لکه میرویس اشرف صاحب چې وټاکه. اوس راځو. میرویس اشرف صاحب تاسو ټول ته معلومات دی او نان کنټروورشل کس دی، مسایل والا کس نه دی، نه مسلې جوړی او نه کرکټ کې دونه لانجو والا کس دی. د سره زما یو 2-3 ځل ملاقات شوی، یو ځل خو ورسره کېناستم خبرې مو ورسره کړي دي. نو ما ورنه پوښتنه وکړه همایل میرویس اشرف صاحب ته خو یو خال راونډر وي دا څنګه چې एकदम د کرکټ صحنې نه ورک شوي او عین په 2019 شپږیزه کې نو ما ته یې وی یاره شینواری صاحب ما اپنډیسي اپریشن کړی و او پس د هغې اپریشن نه چې دی بیا ما سره ډېر ظلم وشو. دا به نه یم چې چا وکړه د چا د وجې وکړه چې د په ځای څوک راغی ځکه مناسب نه دی وخت سره، مګر هیله ده چې هغه ظلم چې میرویس اشرف صاحب سره شوی دی راتلونکي ځوانانو سره ونه شي، لکه وفادار مومن سره، لکه فضل حق فاروقي، لکه ریاض حسن، لکه عثمان غنی او داسې نور دا ځوانانو سره چا سره چې زیاتی په تیره اداره کې او سیستم کې شوی کوم زیاتی چې میرویس اشرف صاحب سره شوی باید دوی سره ونه شي. راتلونکي کې ورته چیلنجز شته، شپږیزه باید وشي، ورسره د دوی فوکس باید په APL باندې افغانستان پریمیر لیگ یو هغې ته ورځمه خو هغې نه مخکې ICC مهمه ده، د دوی هغه غونډه را روانه ده د نړیوال جام نه وروسته. زه هیله ده چې دې دواړو میرویس اشرف صاحب او نصیب خان صاحب ورته ښه تیاری نیولی. ICC د افغانستان کرکټ ته کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي. دا څومره هایپ چې زموږ کرکټ ته باید په لاس ورغلی وي هغې نه زیات په دې نړیوال جام کې هر یو ټیم غوښته چې زموږ میچ وګوري نو هغه موږ ته په لاس راغی. ICC غواړي چې موږ نړیوال کرکټ کې یو ځکه موږ یو کمپیټیټیو ټیم یو. ما خو مخکې ویلي څومره خراب چې زموږ کرکټ بورډ دی هغې نه څو درجې هماغسې ښه زموږ کرکټ ټیم دی هغې د وجې ICC موږ سره ګزاره کوي. نو هیله ده چې دوی ورته قناعت ورکړي. بیا پس له دې نه ما وی APL افغانستان پریمیر لیگ هغه باید وشي ځکه هغه زموږ د ډومestic لوبغاړو دپاره یو ښه عاید دی چې هغوی خپل معاش او پیسې ترې یو څه جوړې کړي او دا خو اقتصاد مهم دی چې خپل کرکټ ته وده ورکړي، اکیډمۍ باندې کار وشي، انډر 19 ایمرجنګ ټیم A ټیم د دې ټور دی بل دغه سره جوړ شي. که انټرنیشنل بایلیټرل سیریزونه چې دي دا مهم دي، صرف زمونږ هغه تربورانو زیمبابوې او آیرلینډ سره نه، خدای دې نه وایي دا سکاټلینډ نه تربور کوي، نو نورو ټیمونو سره، پاکستان سره، ویسټ انډیز سره، ساوث افریقې سره، انګلینډ سره، استرالیا خو خیر دا یو دغه کینسل که، مګر بل چا سره چې هر چا سره برابریږي کوشش ته وشي
چې هغه برابر شي. د سره به زموږ دا ټیم نورم خکېږي او راتلونکي نړیوال جام د پاره به تیاری ورسره به کرکټ بورډ ته هم عاید راځي. نو هیله ده چې دوی خپل هوم ورک کړی د ICC د پاره او نور به ټایم ولا ورکو خپل وخت سره به کار کوي. فضلی صاحب ضرورت نشته چې په هغه ډېرې خبرې وکړو، اوس لاړه بس ښې چارې ورته غواړو. زموږ هېچا سره شخصي مسله نشته. د افغانستان کرکټ موږ ته مهم دی او د کرکټ خواخوږي یو. نو کرکټ بورډ نه مهیله کیږي چې کوم خبرونه یې نیوزي هغه د کرکټ مینوالو سره اوس ښه برای راست شیر کوئ، شي نه پټوئ. ما د کرکټ مینوال چې دا مینوال دي، دا بدخوا نه دي د کرکټ، دا غواړي چې افغانستان کرکټ مخکې لاړ شي. ستاسو ورور نجیب الله شینواری په فیسبوک کې زموږ شینواری سپیکس لایف افیشل د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه، په یوټیوب کې شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. په لوی الله